الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. أما بعد، محترم شیخ عبدالمالک حقانی، معاون اداری ستر محکمه، محترم شیخ محمد قاسم راسخ، معاون قضایی ستر محکمه، محترم مفتی عتیق الله درویش، رئیس عمومی دیوان جزا، محترم شیخ محمد شریف حقانی، رئیس عمومی تمیز مرکزی، محترم مولوی عبدالرحیم راشد، رئیس ارتباط خارجه عامه و مطبوعات، محترم مفتی عبدالرشید سعید، رئیس عمومی دارالانشا، محترم مولوی نعیم الحق حقانی هراتی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، نمایندگان محترم ستر محکمه و نمایندگان محترم رسانه ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشریف آوری شما را در سلسله برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات اماراتی را خیر المقدم گفته و خوش آمدید میگویم. امروز مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میزبان ارائه دستاوردهای یک ساله سر محکمه می باشد که در آغاز رئیس عمومی دیوان جزا صحبتهای خود را خواهند داشت و در پایان به سوالات رسانه های محترم خواهیم پرداخت. قبل از آغاز سخنرانی محترم مفتی درویش صاحب از حافظ نصیر احمد صیاد خواهش میکنیم که با تلاوت چندی از آیات مبارکه قرآن کریم برنامه امروزی را نورانی سازند. جناب قاریس محترم بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم. با تشکر از جناب حافظ صاحب. در این قسمت از برنامه از محترم رئیس عمومی دیوان جزا خواهش میکنیم تا آغاز به سخنرانی نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. در رسنیو د مرکز قدرمنو مسئولینو، در رسنیو استازو او د هیواد اسلام پاله ولسته، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبعد محترمو هیوادوالو، د بشریت لپاره تر ټولو لویه نیکمرغي او خوشحالي په دې کې نغښتې چې حقونه یې تامین وي، د عقل، مال، عزت او ناموس ساتنه یې وشي. دغه کار یوازې او یوازې هغه مهال امکان لري چې اسلامي نظام حاکم او ټولنه کې
د شرعي اصولو په رڼا کې عدالت تامین وي. دا هم واضحه او روښانه ده چې نړۍ کې د ملتونو او قومونو ترمنځ اکثریت بدبختۍ، فتنې، زورواکي، د مظلومانو د حق ضایع کول او نور بیلابیل ظلمونه هغه مهال رامنځته کیږي چې حکومتونه کمزوري او حکومتي مسؤلین په نفسانی خواهشاتو باندې بوخت وي او د اسلامي شریعت د احکامو تطبیق ته پورا ژمن نه وي. قانون یوازې پر مظلومانو او کمزورو تطبیق کیږي او بالاخره عدالت نه وي تامین. که چیرې په ملکونو کې عدالت نه وي چې ضعیف له زورور او مظلوم له ظالم څخه خلاص کړي نو نظام به مختل شي. هغه واقعي عدالت چې د هغه عدالت لپاره انبیاء علیهم السلام مبعوث شوي، هغه عدالت چې د ځمکې او اسمانونو قیام ورپورې تړل شوی، هغه عدالت چې نه د یوې طایفې، نه د نر او ښځې، نه د تور او سپین او نه د مسلم او غیر مسلم لپاره خاص دی، بلکې تړاو او سوره تر حیواناتو هم رسیدلی دی. بناءً عدالت یوازینی هغه لاره ده چې په انساني ټولنه کې د هرې سرکښۍ او بدبختۍ مخه نیسي، له ظالم څخه د مظلوم حق اخلي او ټولنې ته امن راوړي. او یاد لرئ چې د عدالت تامین او د اشخاصو او افرادو د حقوقو د ساتنې یوازینی مرجع هغه قضایه قوه او صحیح قضاوت دی. نو له دې وجې د اسلام له نظره د قضاوت ارزښت ډیر مهم دی. قضا او قضاوت د اسلامي نظام یو اساسی رکن بلل کیږي، ځکه چې موجوده نظام د عدالت په تامینولو ولاړ ده او یو اسلامي نظام هغه وخت پیاوړی وي چې په هغې کې عدالت او انصاف تامین وي، ترڅو هر هغه څوک چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند کوي د هغه ځان، مال، ناموس او ټول حقوق محفوظ وي. نو بناءً قضا په اسلامي نظام کې مستقله او خورا ډیر اهمیت لري. اسلامي قضا د الهي قوانینو او شریعت تنفیذ ته ویل کیږي چې هیڅ کله تحریف، تغییر او تبدیل د چا د خواهشاتو لپاره نه دی قبول کړی او نه الله جل جلاله اجازه ورکوي. نو له دې وجې اسلام د قضا لپاره د اشخاصو د ټاکنې ځانګړي اصول وضع کړي دي. د قضا د ټاکنو معیار یې استعداد، اهلیت، دیانت، تقوا، امانتداري وغیره ښودلي. مسؤولین او منصوبین به داسې کسان ټاکل کیږي چې له جرمونو او فساد څخه پاک وي، چې لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې په خپل ټول توان سره هڅه کړې چې د هیواد په قضایه قوه کې مسؤولین او منصوبین په پورته معیارونو برابر وټاکي. درنو او د قدر وړ حاضرینو او لیدونکو، د یادونې وړ ده چې د تیرو کلونو په څیر دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې د سترې محکمې او قضایه قوې په استازیتوب حاضر شوي یو، ترڅو د امارتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح د پروګرامونو په لړ کې د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د 1445 هجري قمري کال د لاسته راوړنو او ترسره شویو فعالیتونو د یو کلن راپور خلاصه در سره شریک کړو. قضایه قوه د هیواد په ټولو ولایاتو او ولسوالیو کې فعالیت ترسره کوي او ټول هیوادوال په ډاډه زړه کولی شي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په موخه محاکمو ته مراجعه وکړي او هیوادوالو ته دا ډاډ هم ورکوو چې قضایه قوه هر وخت پر دې کار کوي چې څرنګه لا نورې اسانتیاوې په قضایي بخش کې د هیوادوالو لپاره برابرې کړي.
د قضایه قوې تشکیل. ستره محکمه په خپل تشکیلاتي جوړښت کې 4 معاونیتونه لري. 2 قضایي معاونیتونه چې یو یې په مرکز او بل یې په جنوب غرب زون کې موقعیت لري. یو نظامی معاونیت او بل اداري معاونیت چې مجموعه 4 معاونیتونه شول. او 2 د تمیز عالی ریاستونه لري چې هر یو پر 5 دیوانونو مشتمل دی. یو د تمیز ریاست په مرکز او بل یې په جنوب غرب زون کې شتون لري. او ستره محکمه ټول 19 ریاستونه لري چې 12 قضایي او 8 اداري دي. دا چې قضایه قوې د 13 کلونو په نسبت په قضایي، اداري او د قضاتو د محافظتي قطعې په تشکیل کې د پام وړ زیاتوالی راوستلی چې سږ کال د قضایه قوې ټول تشکیل 15,324 بستونه لري چې د دې ارقامو له جملې څخه 3,006 قضایي، 15,004 اداري او همدارنګه 7,314 د قضاتو د محافظتي قطعې تشکیل دی. او دغه راز قضایه قوه د تیر په نسبت د هیواد په بیلابیلو ولایاتو او ولسوالیو کې د اړتیا پر اساس د محاکمو یو شمیر څانګې هم فعاله کړي چې په دې توګه باید یادونه وکړم چې موږ په ټول هیواد کې 34 ملکی مرافعه محاکم چې هر مرافعه بیا پر 5 دیوانونو مشتمله ده او 34 خاري ملکی ابتدایه محاکم چې هر ابتدایه بیا پر 5 دیوانونو مشتمله ده. او د ولسوالیو په کچه په ټول هیواد کې 422 فعاله ابتدایه ملکی محاکم هم شتون لري. او دغه راز په ټول هیواد کې 4 د ځمکو د غصب د مخنیوي محکمې موجود دي. او یوازې په کابل ولایت کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایه محکمه هم فعاله ده چې 2 رسمي دیوانونه لري. او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات د هغه ولایاتو او ولسوالیو اړوند ملکی محاکم څیړي او د هغوی مربوط دي. د یادونې وړ ده چې په ټول هیواد کې د نظامی مرافعه محاکمو تعداد 6 دی چې په 6 اوله درجه ولایاتو کې شتون لري. او همدارنګه د نظامی ابتدایه محاکمو تعداد 8 دی چې په 19 ولایاتو کې نظامی څانګې لري. او په تمیز او مرافعه محکمو کې د نظامی منصوبینو دیوان هم د نظامی دوسیو څیړنه کوي. د یادولو وړ ده چې د تیرې ادارې د ناتطبیق شویو فیصلو د څیړنې لپاره په 14 ولایاتو کې اختصاصي محکمې هم ایجاد شوي. د 3 محاکمو د اجراءاتو په برخه کې لاسته راوړنې د هیواد د ټولو 14 ولایاتو د محاکمو د قضایي اجراءاتو په تړاو احصائیوي راپور په ربعوار او کلني شکل سره راټول شوی او په ډیټابیس کې ثبت شوی دی. او همدارنګه راپور د توحید او ترتیب وروسته د بعدي اجراءاتو په مخه د مشرتابه محترم عالی مقام او نورو اړوند مقاماتو سره شریک شوی دی چې له مخې د ابتدایه، مرافعه او تمیز 3 محاکمو ته د راغلو جمع شویو حقوقي او جزایي قضایا او مجموعه ارقام 2,50,222 ته رسیږي چې له دې جملې څخه د هیواد په ابتدایه محاکمو کې د مجموعه قضایا او تعداد 2,03,408 دی چې په دې کې د هغه قضایا او تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 1,50,852 دی او د هغه قضایا او تعداد چې تر کار لاندې دي 1,50,626 دی. او د هیواد په مرافعه محاکمو کې د مجموعه قضایا او تعداد 14,922 دی چې په دې کې د هغه قضایا او تعداد
چې رسیدنه ورته شوې ده 6,800 دی او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 7,892 دی او د هیواد په تمیز ریاستونو کې د مجموعه قضایاو تعداد 12,522 دی چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 6,889 دی او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 15,653 دی د یادونې وړ ده چې د پورته ذکر شوو قضایاو د تعداد له جملې څخه د مخدره توکو اړوند قضایاوې هم دي چې مجموعه ارقام 8,415 دی چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8,005 دی او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 480 دی او دغه راز د مجموعه قضایاو د ارقامو له جملې څخه د ښځو د میراث او د مالکیت شرعي حقوقو ته د لاسرسۍ قضایاوې هم دي چې مجموعه ارقام 15,622 دی په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 3,383 دی او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 2,209 دی د احکامو فرامینو او مصوباتو د تطبیق او معلوماتو غوښتلو په برخه کې لاسته راوړنې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه فرمانونه حکمونه او د اسلامي امارت د کابینې مصوبات د 315 قطعې په تعداد دغه ادارې ته راغلي چې د سترې محکمې د محترم عالی مقام د لارښوونې سره سم په اړه یې اصولي اجرات ترسره شوي په 1445 هجري قمري کال کې سترې محکمې ته د ریاست الوزراء او نور وزارتونو بنسټونو شرکتونو امارتي او غیر امارتي ادارو امارتي او غیر امارتي بانکونو لخوا مکتوبونه راغلي چې د سترې محکمې د عالی مقام له لارښوونو سره سم اړوندو ادارو ته لیږل شوي سترې محکمې ته د هیواد د 14 ولایاتو د محاکمو او د مرکزي ریاستونو لخوا د صلاحیت سپارلو د استهداګانو د تجدید النظر د محکمې د تبدیلۍ او د لارښوونې غوښتلو په هکله هم دوسیه راغلي چې د سترې محکمې د عالی مقام لخوا یې په اړه اصولي اجرات ترسره شوي د هیواد د ولایاتو د مرافعه محاکمو د ځمکو د غصب د مخنیوي محاکمو د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون او نورو امارتي ادارو څخه 409 قطعې مکتوبونه د قبالو او نورو وثایقو په اړه د معلوماتو غوښتلو په موخه سترې محکمې ته رالیږل شوي چې په اړه یې اصولي اجرات هم ترسره شوي د سترې محکمې عالی شورا د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د عالی شورا له لوري 38 غونډې ترسره شوي دي چې د 191 بېلابېلو موضوعاتو په تړاو پکې پریکړې شوي د زندانیانو په برخه کې د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د حکم پر اساس د کوچني او لوی اختر په مناسبت 2304 تنه محبوسین له بنده آزاد شوي او 1920 تنو بندیانو ته د بند په موده کې تخفیف ورکول شوی د خلکو ستونزو ته د رسیدنې د محاکمو د ځانګړي څارنې او همغږۍ په برخه کې د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د هیواد محاکمو ته د محکمو د کارونو د بهبود څیړنې او مسلکي کسانو د ګمارنې په موخه د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات شیخ صاحب په مشرۍ او د سترې محکمې د قضایي او نظامی مرستیالانو او نورو لوړ رتبه مسؤلینو سفرونه شوي د پورتنیو اجراعاتو سربیره د زرګونو تنو دعوه لرونکو مراجعینو سره د دوی د ستونزو د حل په موخه ملاقاتونه ترسره شوي د هیواد
څلور ولایتونو ته د محاکمو او امارتي ادارو ترمنځ د همغږۍ په موخه لوړ رتبه استازي استول شوي تر څو د ټولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته او د ولس ستونزو ته ژر رسیدنه وشي. د محکمې د تبدیلۍ په برخه کې د محکمې د تبدیلۍ غوښتلو په برخه کې د 1998 جزایي، مدني، تجارتي او فامیلي موضوعاتو په تړاو د اصولو سره سم اړین تصامیم نیول شوي او اصولي اجرات ترسره شوي. د تجدید النظر عرایضو او دوسیو ته د رسیدنې او څیړنه په برخه کې د تجدید النظر او د عرایضو د ارزونې په برخه کې 378 موضوعات راغلي چې په اړه یې اصولي اجرات ترسره شوي. د فیصلو د صلح او تطبیق په برخه کې د محاکمو د قطعي او نهایي احکامو په ګډون د زرګونو دوسیو تطبیق او تنفیذ شوی. په محاکمو کې د قضایاو د ډیریدو د مخنیوي او د خلکو د اسانۍ په هدف د صلح له لارې هم 1,419 حقوقي قضایاوې حل شوي. د استهداءاتو او استفتاګانو په برخه کې د اړوند محاکمو له لوري 1,990 استهداءات او استفتاګانې راغلي چې د اصولو په رڼا کې جواب شوي او کوم استهداءات او استفتاګانې چې عامه جنبه یې درلودله د متحد المعال په ذریعه ټولو محاکمو ته هم لیږل شوي. د قضایي زده کړو او سیمینارونو په برخه کې د قضایه قوې په تشکیل کې د هیواد د 14 ولایاتو د محاکمو اړوند 242 نویو مقرر شوو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره زده کړیز پروګرامونه تطبیق شوي او په بریالیتوب سره پای ته رسیدلي. او دغه راز د سترې محکمې د مرکزي ادارې کارکوونکو د علمي او مسلکي کچې د لوړوالي په موخه د رهبرۍ او مدیریتي او کمپیوټري مهارتونه تر سرلیک لاندې یو شمیر سیمینارونه دایر شوي. د مقرراتو او قانوني اسنادو د تحلیل او ترتیب په برخه کې د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د سترې محکمې د لوړ رتبه مسلکي هیئت له لوري 22 قسمه مسودې ترتیب شوي دي. د تفتیش په برخه کې د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د سترې محکمې د قضایي تفتیش عمومي ریاست د هیواد د 14 ولایاتو د محاکمو تفتیش او بررسي ترسره کړي او د خپلو اجراءاتو راپورونه یې عالی محترم مقام ته وړاندې کړي دي. په محاکمو کې د سترې محکمې د عالی شورا له اصولو، مصوبو، مقرراتو، متحد المالونو او اصولنامې د پر وخت تطبیق څخه دوامداره څارنه یې کړې او همدارنګه په محاکمو کې د واحد قضایي طرز العمل پلي کول. د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د سترې محکمې قضایي مفتشینو د ولایاتو له زندانونو او توقیف خونو څخه لیدنه او تفتیش ترسره کړی چې د زرګونو زندانیانو ستونزې، شکایتونه او وړاندیزونه یې د سترې محکمې د محترم عالي مقام سره شریک کړي چې په اړه یې اصولي اجرات هم ترسره شوي. د سترې محکمې د عالي مقام د لارښوونې پر اساس د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د مرکز او ولایاتو د محاکمو د اجراءاتو 1511 قطعې د اقتضایي موضوعاتو عریضې د څیړنې په هدف د تفتیش عمومي ریاست ته سپارل شوي دي چې د مذکوره تعداد عرایضو له جملې څخه د 1533 قطعې عریضې د اصولو او مقرراتو سره سم څیړل شوي او په اړه یې تفتیش او پلټنه ترسره شوې او پاتې نورې تر کار لاندې دي. د 1445 هجري قمري کال په جریان کې د ټولو ولایاتو د محاکمو څخه د ټولو بیلابیلو اجرا شویو شرعي وثایقو په تړاو احصایوي راپور راټول شوی
چې مجموعه ارقام یې 1,09,818 ته رسیږي چې په ډیټابیس کې ثبت شوي. د مالی او اداري چارو په برخه کې د قضایه قوې بودیجه د مالیې محترم وزارت د اصولنامې او متحد المالونو په پام کې نیولو سره په مساوي بڼه ټولو محاکمو ته ویشل شوې ده چې یاده بودیجه په قضایي، اداري او د امنیتي او اجرایوي چارو د ریاست په معاشاتو، متفرقه لګښتونو او نورو د اړتیا وړ ځایونو کې لګول شوې ده. په 1445 هجري قمري کال کې د سترې محکمې مرکزي او ولایتي محاکمو اړوند 10 ترمیماتي لوی او وړې پروژې د منظور شوي بودیجې مطابق په اساسي ډول پلي شوي او د نورو پراختیایي پروژو لپاره هم لومړني او اړین کارونه ترسره شوي دي. په 1445 هجري قمري کال کې د قضایه قوې د اړتیاو د پوره کولو له امله 34 لوجستیکي، ترمیماتي او د بیا رغونې قراردادونه یې پر خپل وخت ترسره کړي. د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د قضایه قوې د محاکمو د امنیتي کمرو او موجوده الکترونیکي سیستمونو فعال ساتل دغه راز د محاکمو لپاره د انټرنیټ او ډیجیټل ټلیفونونو د فعالولو په برخه کې زیات شمیر خدمتونه سرته رسیدلي. د بهرنیو اړیکو او نشراتو په برخه کې په کابل کې د میشتو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو سفارتونو له استازو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه د همغږۍ غونډې ترسره شوي. په 1445 هجري قمري کال کې د میزان جریدې 29 نوې ګڼې او د قضا مجلې پر شرعي، حقوقي او قضایي موضوعاتو مشتمل 4 ګڼې چاپ او پر ټولو اړوند محاکمو او بیلابیلو امارتي ادارو ویشل شوي دي. په 1445 هجري قمري کال کې د محاکمو نیز اجراعات او فعالیتونه د سترې محکمې د رسمي پاڼو له لارې په پښتو، دري، عربي او انګلیسي ژبو ترتیب او نشر شوي دي. د قضایه قوې د امنیتي او اجرایوي چارو په برخه کې د امنیتي او اجرایوي چارو قطعه چې د قضایه قوې د قضایي او اداري پرسونل او منصوبینو امنیتي چارې پر غاړه لري. دغه راز د هیواد د 14 ولایتونو د محاکمو په امنیت کې مهم رول لوبولی چې لله الحمد د تیر 1 کال په جریان کې نه په مرکزي او نه هم په ولایتي محاکمو کې د پام وړ امنیتي پیښه ثبت شوې ده. د سترې محکمې د محترم عالی مقام د حکم پر اساس د نوموړې قطعې د نظامي منصوبینو لپاره په بیلابیلو برخو کې لکه د نظامي مسلکي زده کړو لپاره ښوونیز میدانونه، زیربنایي او د دوی د اړتیا وړ نورې لازمې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د بیلګې په ډول د امنیتي او اجرایوي چارو عمومي قطعې د نظامي منصوبینو د غوره درملنې لپاره مجهز روغتیایي کلینیک ایجاد شوی. د وسایطو د ترمیم په موخه د مجهز ورکشاپ جوړول. د یادې قطعې د نظامي منصوبینو لپاره پوځي تعلیمي مرکز جوړ شوی چې د ښوونیز مرکز له لارې د اړوند قطعې مجاهدینو ته په نظامي برخو کې مسلکي زده کړې ورکول شوي. راتلونکي پلانونه د قضایه قوې د 15 کلن ستراتیژیک پلان د 1404 تر 1409 هجري شمسي کال پورې ترتیبیږي. د ریاست الوزرا د عالی مقام لخوا د تصویب وروسته د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د 15 کلن پلان تجرید او بیا د سترې محکمې ټولو پلي کوونکو څانګو ته تکثیر. د قضایه قوې د 1404 هجري شمسي مالی کال د تشکیل ترتیب. د قضایه قوې د 1404 هجري شمسي مالی کال د بودیجوي اړتیاو ترتیب او له اړوندو مقاماتو سره شریکول. د محاکمو د ساتنې قطعاتو د نظامي منصوبینو لپاره د یونیفورم تثبیت او توزیع.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.